د جلال آباد ښار د حلقوي سړک د جوړېدو چارې عملاً پیل شوې. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو ته پر وینا کې د ننګرهار ښاروال ویلي یاد سړک به د 3 میلیارده افغانیو په لګښت جوړ شي. د جلال آباد ښاروال پر وینا دغه سړک 3 فازه دی چې د لومړي فاز د جوړېدو چارې عملاً پیل شوي دي. زیاتوي هڅه یې دا ده چې ژر یې جوړ کړي، خو د یاد سړک په مسیر د خلکو کورونه د چارو مخ ته وړلو پر وړاندې خنډ ګڼي. مګر وایي هڅه یې دا ده چې دغه خنډ له منځه یوسي او خلکو ته مناسب ځایونه د بدیل په توګه ورکړي. نو دا تقریبا 3 فازه ده. اول فاز تقریبا 8.3 کیلومتره ده. نو دا ان شاء الله دویم قدم کې یا تلګلی چې څومره وخت لري وخت به ان شاء الله مونږ کوشش نه هي کوو چې زری وکړو. په مسیر کې بعضی کورونه د هغه استملاک پروسه غواړي، نو طبعا کار لږ کمزوري کېږي. هغه باندې ان شاء الله کوشش کوو چې زر کار وکړو. او بل خبره د استملاک پروسه د سره چې دا خپل یو طرز عمل لري. هغه کې اول ادارات شامل دي، څلور کمیټې لري چې یو کمیټه د ځمکې مساحتونه اخلي، بله کمیټه احجام اخلي، بله قیمت ګذاري کوي او بله بیا اسناد ګوري. نو ان شاء الله هر څوک چې په دې مسیر کې چا ځمکې راغلي دي یا کور راغلی هغه بارزه کوي، ولایت ته موږ درجه کېږي، موږ د استملاک کمیسیون درجه کوو، اسناد به کتل کېږي. که چېرته داسې وي چې اسناد ولري لکه مثلا فرمان یا حکم یا مالیه قوله، نو دې ته به خپل حق ورکولی کېږي. که دا ونه لري قانون د حق نه ورکوي. هغه د غراض له موسساتو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري. پر وینا یې مسیر لوی دی او نشي کولی چې د ننګرهار ښاروالي په یوازې ډول سرته ورسوي. همدې حال کې د ننګرهار د امني قماندانۍ مسؤلین د یادې پروژې د تطبیق ډاډ ورکوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر وړاندې یې خنډ شي. مسؤلین د غراض زیاتوي هر څوک که په یاده چاره کې کوم مشکل لري د ولایتي ادارو دروازې پر وړاندې پرانیستې دي او کولی شي خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. دوی د غراض ټول هغو خلکو ته د ګوت څنډنې په ډول ویلي چې یاده برخه کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. پر وینا یې که ستونزه یې جوړه کړه وبنیول شي. اجازه ورنکړو چې د همدې پروژې یا مزاحمت وکوي یا مخالفت وکوي. دا عام المنفعه دي، دا د ټول نظام په سطح دي، دا د ټول هیواد په سطح دي، دا د ټول ولایت په سطح باندې دي، دا د ټول زون په سطح باندې دي. نو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې دوی په همدې کې مزاحمت او مخالفت وکړي. خو که احیانا څوک ملاحظات لري، څوک مشکل لري، ولایتي اداره سته، زموږ مشر سته، زموږ دفتر سته، زموږ ځای سته، هلته د عریضه وکوي. هغه به موضوع ښاروالي ته راځي کې ښاروالي خپله 11 کمیټې لري، که په کومه کمیټه کې د موضوع مربوط له همدغه طریقه به حل کېږي. بناً د همدې غونډې له ځایه څخه ټولو هغو خلکو ته خبرداری کوه چې څوک په همدې مسیر باندې پراته دي، چې څوک د دې جرأت ونه کوي، څوک د دې پلان جوړ نه کوي، څوک د دې مشوره ونه کوي چې بیا به د دې کې موږ د دغې پروژې مزاحمت او مخالفت کوو. که تاسو د همدې پروژې مزاحمت او مخالفت وکوئ، د اسلامي نظام مجاهدین به درځي، تاسو به راوړي، تاسو به ګیروي، د اسلامي نظام محکمې ته به وسپاري. ورته مهال د جلال آباد ښار اوسیدونکي د یادې پروژې د چارو د پیل هرکلي ترڅنګ وایي دغه پروژه ورته اهمیت لري چې له کلونو راهیسې د تطبیق په تمه وو. زیاتوي له دې سره به مرکز جلال آباد کې شته ګڼه ګوڼه ختمه او هغه ستونزې به یې هوارې شي چې د دغه پروژې د پلي کولو پورې تړلې وي. درانه او باعزته اوسئ چې د ننګرهار د درانو ولسونو ډېر پخواني غوښتنه نن عملي کړه. دغه حلقوي سړک دوستانو د ننګرهار د ولسونو دپاره لکه څنګه ته کوشتېپې کانال چې ټول افغانستان ته یو اهمیت لري، دغه پروژه د ننګرهار ولسونو دپاره همداسې یو اهمیت لري. دوستانو ښار کې ګڼه ګوڼه نهایت زیاته ده او باوري په دې یم چې دې او دې ته ورته پروژو په تطبیق سره په ښار کې ګڼه ګوڼه کمیږي، ازدحام کمیږي. خو زه درته د ولسونو په نمایندګۍ باندې د ښار د خلکو په نمایندګۍ باندې دا تعهد در کوم لکه څنګه چې مخکې مالیات ورکړي دي، مخکې د ټکس صفایي ورکړی دی، انشاءالله په هماغې شکل به زمونږ د مسیر رواني او تغییر به نه کوي، لا زیاتوالی به پکې راځي تر څو پورې زمونږ د ښاروالۍ زمونږ بودیجه د دغه سړکونو دپاره او د نورو سړکونو دپاره پیدا شي او راټولې کو. د ویلو د جلال آباد ښار حلقوي سړک د 2 ناحیې د سرخاب پله ته څیرمه له ځنګل باغ څخه پیلیږي او تر سمرخیلو پورې رسي چې د 40 کیلومتره په واټن سره به جوړ شي.